سلامونه او احترامات ملګرو د پښتو ټولګي یا پښتو د زده کړې د کلاس شپږمه لړۍ او د شپږمې لړۍ دغه ویډیو په دې کې تاسو ټولو ته ښه راغلاست وایو. ستړي مه شئ. مونږ تر اوسه پورې د پښتو په چې کوم توري دي په هغې باندې د هغې په استعمال باندې خبرې کوو او تقریبا مونږ چې د پښتو څومره هم خصوصي توري دي مطلب ځانګړي دي یا صرف په پښتو کې دي بیا د هغې په استعمال کې زموږ ځینې ملګري غلطۍ کوي نو په هغې باندې مو خبرې کړي دي. په هغې کې مونږ تقریبا پای ته رارسېدلي یو او په هغې کې صرف یوه یې پاتې ده. په تېره ویډیو کې مونږ د تانیث او د امر په یې باندې خبرې کړې وي. نن مونږ په اخري یې باندې خبره کوو کومه چې زمونږ یو مشکل هم لري یو فرق هم لري. د دې تر څنګ مونږ دا وایو چې ځینې خلک دا دوه یاګانې ګڼي او اصل کې دا د یوه یې ځکه چې زمونږ د پولې پورې چې کوم وروڼه دي نو هغې په یو شکل کې لیکي بیا دې خوا چې څومره ملګري دي استادان دي نو هغوی په بل شکل کې لیکي. د هغې وجوهات څه دي په هغې خبره نه کوو، صرف د دې په استعمال باندې خبره کوو چېرته به استعمالیږي او ولې به استعمالیږي. نو نن مونږ په لویه یې باندې خبره کوو. زه لږ اخوا لیکم ټول ملګرو ته به ښکاره هم شي چې دا یې ده او بیا یوه دا یې ده. دا په اصل کې دواړه یوه یاګانې دي خو د پولې پورې چې زموږ کوم وروڼه دي نو هغې ساده یې لیکي. مطلب دا دی چې ټکې لاندې باندې یو خوا بل خوا لکۍ حمزه داسې ټکي داسې یو ټکې د هغې لاندې باندې نه وي او چې کوم دې خوا وروڼه دي زیاتره چې زموږ دې خوا څومره کتابونه چاپ کېږي نو په هغې کې اوږده یې یا غټه یې ورته وایي. ځینې ملګري د وړوکوالي نه چې چا په پرایمري سکول کې پښتو ویلي وي نو هغوی ورته بیا پرته یې او اوږده یې یا لویه یې غټه یې دا ورته وایي. دا به چېرته استعمالیږي ځینې ملګرو ته بیا مجهوله یې هم وایي. نو دغه فرق باندې خبره نه کوو. زما کوشش دا دی چې موږ صرف دې په استعمال باندې وکړو خو چې چېرته هم دا یې راځي د پولې پورې یا زموږ چې څومره شمالي جنوبي وبخئ جنوبي اړخ دی یا کویټه ده د بلوچستان چې څومره سیمې دي هلته عموما دا ساده یې استعمالیږي. بیا زموږ دې خوا پښتونخوا وروڼه هغه دا اوږده یې استعمالوي. دا عموما ملګرو عموما دا په اخره کې چونکې راځي نو دا د واحد مذکر لپاره استعمالیږي یعنی یو او نر یعنی ماده به نه وي عموما دا د دې دپاره استعمالیږي. څنګه استعمالیږي موږ چې کله مثالونو سره واضح کړو نو کیدای شي دغه چې کوم د غلطۍ هغه وجوهات دي یا وجې دي هغه هم زموږ نه وځي او دا موږ چې څومره هم خبرې کوو دا د باړګلۍ د املا مطابق خبرې کوو چې هلته دا فیصلې شوي دي چې دا یې به دلته دې خوا استعمالیږي زموږ دا یې چې کومه ده دا به د پولې دې خوا استعمالیږي او دا بله ساده یې چې کومه ده دا به د پولې اخوا وروڼه که استعمالوي خویندې استعمالوي نو هغوی دا استعمالولی شي. تر اوسه پورې په دې باندې اختلاف شته دی. هغوی خپل یو دریځ لري یا دریځ یعنې خپل یو دلیل هم لري. دې خوا چې کوم وروڼه دي نو هغوی چونکې زمونږ زیاتره چې کومه یې ده نو هغه دا استعمال شوې ده. مونږ چې کله پخوانی پښتو خبره کوو نو په هغې کې دا دوه یاګانې وې نو دا په اصل کې مونږ بیا د دې یې په ځای باندې استعمالو. خو اوس صرف په دې خبره کوو د دې نه وروستو چې کومه ویډیوګانې دي نو په هغې باندې بیا مونږ خبره کوو چې دا په اصل کې دغه اختلاف ولې دی. یو ویډیو بله ضروري ده ځکه چې ډېر ملګري ما وکتل تپوس کوي چې دا باړګلی تاسو بیا بیا کوئ نو دا باړګلی څه شی دی. نو د دې چې کومې 11 فیصلې دي زما خواهش او کوشش په مې دا وي چې په دې باندې هم موږ یو ویډیو وکړو چې دغه ضرورت ولې راپېښ شوی او دغه سیمینار چې کوم شوی و په هغې کومې فیصلې شوې وي او هغه فیصلې بیا اوس څومره عملي کېږي. خو د هغې نه وړاندې موږ راځو دې یې له ما چې څنګه وویل چې دا د واحد مذکر لپاره استعمالیږي نو ټول نه اسان ټکی چې موږ ته مخې ته راځي هغه دی سړی. د دې تر څنګ موږ یو بل که ټکی استعمالو سړی موږ څنګه چې موږ د واحد مذکر خبره وکړله دا سړی یو دی مذکر دی یعنی نر دی ماده نه ده. دغه شانتې چې موږ سپرلی وایو
دا به په اوږده یې باندې لیکو. تاسو وګورئ سپرلی راغلی دی، دا څوک نه وایي چې سپرلی راغلی ده، نو دا هم واحد دی او مذکر دی. همدغه شان که مونږ لیونی وایو یو ټپه راته رایاده شو چې دا لیونی ګرځه، دا لیونی ګرځه په چم کې ګرځه چې ډاډه در باندې یمه. یعنی دا لیونی ګرځه په چم کې ګرځه چې ډاډه در باندې یمه. نو دا لیونی ها د دې نه وړاندې په دې کې خو به زما یقین دی چې دا یو کنفیوژن به نه وي، دا یو سوچ په نه چې دا دوه ټکي لاندې باندې ما ولې ولیکل، په دې باندې مخکې مونږ په ویډیو کې خبرې کړې دي. نو چې دا یې په اخره کې چېرته هم راځي، دا به د واحد مذکر لپاره راځي. او د دې بیا هغه اواز خبره ده، څنګه چې مونږ په تېرو ویډیوګانو کې په اواز باندې خبره کړې وه، نو لومبۍ چې کومه وه هغه ای وه، بیا ای وه، بیا ای، دواړه یو شانتي وو. او دا به اصل کې لیونی سپرلی. همدغه شان که دا په جمله کې راځي نو هغه به هم دقه یې استعمالیږي، ځکه چې دا مونږ وایو چې سړی تلی دی، سپرلی تیر شوی دی، یا سړی لیونی شوی دی. دا څه دې ته وګورئ، دا ټولې همدغه یاګانې دي چې کوم د واحد مذکر لپاره استعمالیږي او دا غټه یې ده. اوس لږ په دې باندې هم زه وایم چې بحث وکړو چې دا یې که داسې راځي چې یو زموږ چې ځینې کتابونه داسې دي چې په هغې کې سړی داسې لیکلی شوي، یعنې لاندې باندې یو خوا بل خوا په دې کې ټکي نه، نو دا هم په اصل کې سړی دی. دا او دا دې کې فرق نشته دی. خو زمونږ هغه طرف ته پولې پورې چې کوم وروڼه دي نو هغه دا یې چونکې نه استعمالوي، دا یې لیکي چې ټکې مکې ورته نه یي، ساده یې ده، نو غونډه یې. نو په دې کې هم پکار ده چې مونږ دا ونه ګڼو چې دا کومه غلطي ده، ځکه چې دې خوا کوم وروڼه دي نو هغه ساده یې نه لیکي، لاندې باندې ټکي، داسې ټکي حمزه لکی یا دغه پې خامخا وي. نو که ساده یې راځي دې مطلب به دا وي چې دا اصل کې اوږده یې ده. نو په دې کې دغه یو اختلاف لا روان دی چې تر اوسه حل شوی نه دی، او پکار دی چې زموږ څومره هم پوهان دي هغه په دې باندې کینی چې موږ څنګه کولی شو چې په دې کې کوم اختلاف دی هغه ختم کړو، یو مشترکه فیصله، یو مشترکه یا راوباسو، زمونږ د اختلاف ختم شي چې د کتابونو لیکلو یا د ټکو چې کوم دا شکل دی او په دې کې اختلاف دی دا یو شان شي، دې خوا هم اخوا هم، یا په دنیا کې چرته هم چې یا لیکلی کېږي چې هغه مونږ یو شانتي ولیکو. داسې ډېر اختلاف لا شته دی، په دغې باندې به هم مونږ خبرې کوو چې دغه اختلاف کوم دي، ولې دي، او بیا د کوم ځای نه راولاړ شوي دي. خو تر دې دمه مونږ چونکې صرف په دغه ټکو باندې خبره کوو، په دې یې باندې خبره کوو، نو دا ډیره اسانه ده. ځینې خلک بیا په دې کې غلطۍ هم کوي، لکه ځینې خلک لیکي چې مازیګرې داسې لیکي، دا غلط دی. یو بل ټکی دی ستړی. ستړی په اصل کې یو کس ستړی، یعنی موږ چې څنګه وویل چې واحد مذکر ستړی، لکه دا مونږ وایو چې الک ستړی شوی دی، یا مونږ یو کس ته وایو چې ستړی مشي، دا مونږ اصل کې یو کس ته وایو. چې کله ډېرو ته وایو ستړي مشي، هغه ډېر بیا شي، دا به بیا داسې لیکلی کېږي. زما خپل سوچ دا دی چې زموږ څومره هم ملګري دا ویډیوګانې ګوري، دا شپږمه ویډیو ده، نو هغوی به کم سے کم د یاګانو چې کوم یو خیال دا دی، یو غلط فهمي به ورته زه ووایم، یا چې زموږ کوم یو سوچ دی دا ډېر ګران کار دی، یاګانې زده کول، د دې په استعمال باندې ځان پوهول دا دومره ګران کار نه دی. خو که څوک زده کول غواړي نو زما په خیال په یو څو ساعتونو کې که نه وي نو په یو څو ورځو کې، که په ورځو کې نه وي نو په هفتو کې، که په هفته کې هم نه وي نو په میاشت کې، خو کم سے کم که مونږ د زړه نه دغه زده کړې وکړو
نو ګرانه نه ده چې مونږ پښتو سم لیکل پښتو سم لوستل هغه مونږ زده کړو. عموما زمونږ چې څومره هم له بده مرغه زمونږ میډیایي خلک دي، زمونږ لوی لوی نامې دي، زه نومونه خو نه اخلم، هلته د یاګانو د استعمال د دې ترڅنګ د پښتو د خصوصي ټکو د استعمال لکه د ګې استعمال، د نون استعمال، د خین استعمال دا هغه شانتې نه کېږي لکه څنګه چې په کار دی. د ژ استعمال د ترڅنګ د یاګانو استعمال هغه شانتې په سمه توګه باندې نه کېږي. په کار دا ده چې دا مونږ نه یوازې زده کړو بلکې مونږ دا ښایو چې مونږ د خپلې ژبې سره څومره مینه لرو. په نن ویډیو کې دغه د پښتو چې کوم ټکي دا پای ته رسیږي، مونږ به یو سرسري چې کوم ویډیو دغه په دې باندې بیا هم کو، خو د دې نه پس ما خپل خیال لري چې مونږ عمومي کومې غلطۍ کوو په پښتو لیکلو کې، په هغې باندې مونږ یو وړوکې غونډه کې بحث وکړو او دغه روانه ویډیو په هغې باندې جوړه کړو. خو د دې ترڅنګ که ستاسو کومې پوښتنې وي، تاسو غواړئ چې څه پوښتنې ولرئ، مونږ ته راولیږئ، مونږ ته ولیکئ او د هغې جوابونه. ځینې پوښتنې داسې راغلي دي لکه خصوصا د باړګلۍ په حواله ځینو ملګرو میسیجونه کړي په فیسبوک باندې، په یوټیوب باندې لیکلي چې باړګلۍ اصل کې دی چې باړګلۍ د ځای نوم دی. هلته یو سیمینار شوی دی په 1991 کې، 1991 1991 کې، او په هغې کې څه فیصلې شوي چې هغه 12 فیصلې. یو ویډیو به په دغې باندې هم وي او د دې ترڅنګ مونږ به په یو ویډیو بیا په دې د ځینو چې کوم پوهان دي زموږ دلته ملګري هم شته دی، د هغوی سره به هم په دې باندې بحث کوو چې څنګه مونږ کولی شو چې یو مشترکه او چې کومې د غلطۍ احتمال پکې نه وي، د غلطۍ ګنجایش پکې نه وي، مونږ سمه پښتو ولیکو. نو نن مونږ صرف او صرف په یوه یې باندې بحث کوو. بیا وایم چې ځینې ټکي به زه هم لیکم: تندې، سړی، لیونې، سپېلنې، کورکې، زړګې، مازیګرې. دا که تاسو په جمله کې کله استعمالوئ نو تاسو ته په خپله پته لګي دا یو دی او مذکر دی، نر دی، ماده نه ده. همدغه شان سپرلی چې مونږ څنګه ولیکو، داسې ډېر ټکي کېدای شي تاسو په خپله باندې هم په دې باندې سوچ کولی شئ چې دا مونږ کوم کوم ټکي په دې کې استعمالولی شو. نن همدغه ویډیو پای ته رسیږي. ما بخښنه به هم غواړم چې دا ویډیو لږه غونته لیټ شوله. کوشش به کوو چې زر زر ویډیوګانې وکړو، د نورو ملګرو سره هم ویډیوګانې وکړو، خو د نن ویډیو هم په دې پای ته رسوو. او دغه یو هیله به له تاسو هم لرو چې زموږ څومره ویډیوګانې دي نو دا وګورئ. که مونږ په خپله باندې زده کوونکي یو، زموږ نه هم غلطۍ کېدلی شي. که زموږ نه غلطي کېږي باید مونږ ته په ګوته کې چې مونږ هغه په روانه ویډیو کې د هغې بیا تصحیح وکړو، د هغه سمه کړو. د دې ترڅنګ دا هم یو خواهش په زما دا وي، زما یو وړاندیز به وي، تجویز به وي، تاسو مونږ ته ولیکئ چې په څه باندې را روانه ویډیو مونږ وکړو یا را روانې ویډیوګانې وکړو. چې کوم ملګري څه پوښتنې لري چې په دې باندې باید مونږ ویډیو وکړو، نو دغه هم مونږ په تمه یو د یوټیوب له لارې یا د فیسبوک یا د ټویټر له لارې مونږ ته دغه څیزونه هم تاسو په ګوته کولی شئ. نن دغه ویډیو پای ته رسو. چېرته هم یې ښاد آباد او خوشحاله اوسیږئ. ډېره مننه.